ومنئ طالبانو نن موږ په زندان کې یو، اسلامي امت له هر لحاظه موږ شاته پاتې یو. ټوکه نه ده طالبانو، که خفه کیږئ که نور خوشحالیږئ، بس د طالبانو. په افغانستان کې هغه علما چې موږ ځانونه د دغه علم راوي هغه بلو چې دا د موږ تاسې شرعي علم ده، موږ په همدغه شرعي علم کې طالبانو نن مهارت لرو. خیر د طالبانو مه وایئ چې و، په رب العالمین قسم طالبانو چې کوم چاته شیخ الحدیث ویل کیږي، نن طالبانو د حدیث انواع نه پیژنو، ډېر کم داسې خلک به یې الله ماشاءالله په د خپلو علوم بس ښه ملا طالبان افغانستان کې دا ده چې نحو زده یي، ښه ملا دا ده چې څوک زده یي د حدیث او متخصص فی الفقه، متخصص فی الحدیث، متخصص فی العقاید، متخصص فی تفسیر دا موږ نه لرو طالبانو، قسم په الله یې نه لرو. نحوه کې منم چې طالبانو خدای 1 میلیون لرو که 2 میلیونه لرو، لکه ډېر لرو، خو په تفسیر کې متخصص نه لرو، په نحوه کې په حدیثو کې نه لرو، په فقه کې نه لرو. نو خو وایي طالبانو موږ بندیان یو که نه یو بندیان؟ بندیان یو طالبانو. دا یو. بیا خو نو په علوم عصریو کې خو بیخي دومره شاته پاتې یو، ځکه خو مباح دي بیخي، دا خو لا فرض دي، دومره ګړندی مزل مو پکې کړی. راځئ طالبانو چې له زندان د جهالت نه په علم ځان راوباسو. موږ د دې نه بعد تاسې به طالبانو ما سره عهد کوئ، ما سره چې تیر کال چا لویه دوره وړه دوره کړې، الحمدلله اکثر هغه طالبان تخصص ته ارادې لري، خاص په یو موضوع باندې. خیر دا ما یو موضوع دی تازدی، څه پروا کوي، ته د متخصص په افغانستان کې څوک یې فی تفسیري، بس دې همدا که نه چې کله په یو بخش کې سړی انتها ته ورسېږي بیا تا ته د قرآن قدر معلومیږي. په یو بخش کې طالبانو خیر د نحوه کې وکئ، خو دا ټول مه نحوې ته ځئ، 5 په فقه کې وکئ، 5 په حدیثو کې وکئ، 5 په عقایدو کې وکئ، جامعه خپل